محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. دا آیات چې ما تلاوت کړي د سورة النساء دنیویم آیات اگر چې دا موږ په تیر درس کې ویلي دي ترجمه یې سوې ده خو یو څو مسلې وي چې دغه سره اړوند وي نو اصلخ هغه مسلې زنن بیانوم نو دا می تبرکن مازی چې هغه درس په مشره پسې د آیات می تلاوت کی نو دا خو د قتل سره اړوند مسلې وي. نو اول د وارک چې کومه مسله ده هغه د قتل تقسیم دی چې شریعت دا د انسان وژنه پر څو قسمه کړي. لومړنی قتل چې دی هغه عمد قتل ته ویل کیږي چې په قصد یو څوک راولاړ شي بل یو قتل کې حکم الته په سورة بقره کې په 128 آیات کې تیر شوی دی. نفس چې عمد موږ وپیژنو عمد قتل وکم یو توای قصدي قتل عمدي قتل وجه توای چې سړی را ولاړ شي د وهلو یا سم دم قصد مگر په چی شي وهل کوي په دې شي سره چې هغه د انسان بدن ورڅری ورپرې کوي لکه چې یا په وسپنه سره وي وسپنه لکه تور او چاړو او خنجر او غشي دا ګرد تر لاندې جمع یا هغه شی چې قائم مقام د وسپنې او د توري پر ځای درېږي هغه نو بیا لکه د مثال په تور د بانس یو چاره چیرې د نه د بانس پوستکی جلا کې په دانلانو کې په دا وطن کې چې د خط سړی په کاږي کلم ځنی جوړي د په د پوستکی کې لا د کلک پوستکی په کښنیوالي به مش په اخته وسپناو به لاس په دونه پرې کې تاسو په چاړي وحدار کم بچیرو دته لی توای په عربي ژبه کې. نو ګوره یا سم د وسپنه د توره ده یا تور وسپنه خو نه د خودي غیر ځای نشي هغه لکه د غلیته لکه د بانس کیره تیرجه یا د مثال په تور د انداري کیره تیرجه لکه دا اوس انداري چې پامنه د څه کې لاس غټ پرې کې درچړیا دا تیزه ده یا د مثال په تور مروه یو ډبره ده دا ډبرې څوکه کیره په ډبرم ذبح کول کیږي به داس چې ماته کړ څوکه به کیره د انسان د لاس یو مسلمه پرې کې د بل شغاړي ام پرې کې په دغه ډبره یو سړی وه یا اور دی د مثال په تور اور دی ورته وایو چاته نو خو هغه چې له پروفه شقاشه د پسورتواله دام سم دم دغه سدی لکه اوس بنه په قتل کې نو څو شیان په کې شرط په قتل عامت کې یو د سړی قصد چې په قصد وهل کې دا یو چاکوي ورته نیولې دي او یا دغه سبل کې راشي ورته نیولې دي په بیا دا قتل عامت دی په شریعت کې د دې جزا چې د حکم یې چي دي ګناه د یو خدا سړی ګناکار سو چې هغه د ګناه حکم چې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چې هغه درنیویم آیاتو کستش په یاد دغه تیر د سبقه اخر نه دا اوس چې ما کوم آیات وای د جپسي آیات دا دغه ګناه یو په غاړه سو بل هغه قواعد قصاص چې مالته مخکې حکم تیر شوی دی چې دا سړی باید پر بل باندې قصاص کړی شي پوهیږي د قصاص د چاره نه لري خامخا به قصاصیږي مګر د صورت پیښ شو یو سړی راولاړ سو بل یې قتل کی د دې مقتول اولیاء به راولاړ سو برل زموږ بخښله
په ګور د یو بخښه هم دا سړی د قصاص خلاص. یا په دا اولیاو کې د دې مقتول یو را ولاړ صعب یې وکړل ما بخښلې دا نور څلور یې نشي قصاصولی چې دې بخښلې زه دې ولا کوه بخښم خلاص بره خبره دیت ته بره اوړي. نو چې دې عفو ونه کړي د جزا چې د په آخرت کې ګناهکار پر دې دنیا به دې قصاصیږي په توره یا په چاړه په د بغاړې ورپرې کېږي ولې دغه سړی یې وژلی دی. دی د قصاص په کوم صورت کې خلاصېدلی سي؟ په دې صورت کې خلاصېدلی سي چې د مقتول اولیاء ګرده عفو وکړي یا یو څه عفو وکړي یا عفو خو نه کړي صلح سره وکړي براوې راسه بس پیسې پر تا باندې ږدم. دا خبره خلاصه شوله. دوم نمبر قتل شبه عمد. عمد قصد خو نه دی خو د قصد سره مشابه دی. دا بیا دوم قسم دی. دا بیا کم یو ته ویل کیږي. دا بیا هغه قتل ته ویل کیږي چې دا قاتل خو را ولاړ سوی دی د وهلو اراده ښه کړې ده مګر دا شی چې د ده څه ورڅخه دی وهل پکوي دا داسې شی نه دی چې د انسان تر بدن ووځي د انسان بدن ورڅیري کې مثلا وینې په وځړي خو په مړه کې لکه د مثال په تور لکه چیش ډباره د کوچنۍ ډباره راواخیسته په ویې ویشتې هغه بس راواوښتې مړ شو. اوس چې خلک ورته وایي چې په دې ډبره خو سړی ولاکه وژل کېدی مګر چې د خدای خوار کړي اجل پر او نو خواځه دی پر ده باندې تاوان شو. نو ګوره دی قصد لري د ویشتلو مګر دا شی د قتل نه دی. یا له کاڼه ورڅخه ده ابره یې ورته کش کړه چې نو بیا که یې که نه که ده چې و هغه راواوښتې مړ شو. اوس نو په لکاړه خو سړی نه وژل کېږي نو په لکاړه یې مړ کړي. ګوره قصد یې شته خو د عالیو اسبابو ته چې وګوره دغه د قتل دپاره جوړ نه و نو دې ته بیا شبه عمد وایي عمد نه دی. دا عمد قتل سره مشابه دی قصد کړی خو اله جارحه نه ده اله وژونکې نه ده. یا یې سکر ته کش کې بیا و پر دا سر باندې هغه بوس راوښتي نو سکر د وژلو اله نه وه مګر ده خو وهي په قصد سره دې ته بیا شبه عمد وایي. دا یې دویم نمبر قتل. حکم یې چې دی د شبه عمد ده. د شبه عمد حکم چې دی اول خو ګناه ده دی سخت ګناهکاره کېږي. بل حکم چې دی کفاره ده پر ده باندې کفاره لازمي لکه امر چې ویل چې د تحریر د رقبې مؤمنې دی چې رقبه به دی ازادي که رقبه نه و باره به هغه 2 میاشتې روژه وي چې په هغه آیت کریمه کې موږ ویلي و دا چې اوس منون تلاوت کوي. نو دریم حکم یې دیت دی. دیت بیا دوه قسمه شریعت کړی دی. یو مغلظ دیت دی یو مخفف دیت دی. پر ده مغلظ دیت لازم دی پر دغه سړي باندې. تغلیظ و تخفیف دا چې دی په چیش کې راځي خاص په اوښانو کې ولې دیت خو بل ورځ موږ ویلي چې په 3 شیانو ادا کېږي یا په سرو زرو زر دیناره دي یا په سپینو زرو 10,000 دراهم دي یا اوښان دي. په هغه سرو زرو کې دیت ورکول کېدی هغه یو رقم دی په هغه کې تخفیف او تغلیظ نه جوړیږي. په داس سپینو زرو ورکول کېدی په هغه کې تخفیف او تغلیظ نه جوړیږي چې دا سخت یا سپک دی. په اوښانو کې تغلیظ او تخفیف راځي معنا درندوالی راځي. نو هغه به څنګه یی چې توادت مغلظ دیت واجب دی. مغلظ دا دي سل اوښان خو دی دا سل اوښان په مغلظه دیت کې 25 دانې دي. 25 یو 25 بل 25 بل 25 بل کته وا څنګه 25 دانې. یو قسم دی بنت مخاز ورته وایي چې یو کال یې پرې په دوم کې ګوره جوانګیانې دي دا تاسې هغه تخفیف و تغلیظ ته په دې متوجه سي. په د حیواناتو کې دا نر نه دی قیمتي ښځه قیمتي د ښځه اوښه ګرانه ده تر نر اوښ. په اسانو کې د هغه رقم ماجانه تر بل ګرانې ولې دا خو نسل کوي چیچ کوي نو نر چې د په کور شل کاله ولاړ خو چیچ نه کېږي بل خو چیچ کوي خو اولادونه استاج نو په عربو کې به دا ډېر قیمتي و. اوس هم په خلکو کې میږي قیمتي دي د کوچه څه چې میږي اخلي نه پاسې خېږي مګر پسونه خرڅوي در باندې ولې خو هغه د کار دی ماته نسل راکوي. نو ګوره 25 دانې د یو کال جوانګیانې چې کال یې پردي په دوه ام کې پښاد دا یو 25 دانې بنت لبونی ورته وایي هغه دا دی چې 2 کاله یې پرې په دریم کې پښای دا 50 او 25 دانې حقې دي هغه دا دی چې 3 کاله یې پرې په څلورم کې پښای او 25 دانې جزعي دي هغه دا دی چې 4 کاله یې پرې په پنځم کې پښای. نو 25 غوني څو ګرد شدي دي ګرد. نو په دغه تغلیظ پکې کړاله چې د یو چا څخه ته 100 دانې دا شدي و شان غواړي هغه نوم ګوره د 1 ساله او 2 ساله او 3 ساله او 4 ساله. 1 ساله دا معنا چې دوم تاوشتي 2 ساله دا معنا سول چې دریم تاوشتي 3 ساله چې څلورم تاوشتي 4 ساله چې پنځم تاوشتي معنا دغه کلونه به مکمل پر کړی پر دې سړي ډیر بوج راځي. نو په دغه شبه عمد کې چې دای کوم دیت ورکوي په اوښانو کې ورکاوه د اوښانو شریعت دغه 25 کړ دیت مغلظ دیت وایي. نو او دا دیت د چې دی دا مغلظ دي دا پر عاقله و د دینو زما په مضمون کې دا استفویږي. عاقله څه ته ویل کیږي؟ عاقله دغه عام خلکو کې تربرونه دي
مثلا خدای نکرده ما دغسې شبه عمد قتل وکړي، یو سړی په سکو و په ځیګر کې هغه باره مړ شو، راباندې تاوان شو. کنې ما خو د وهلو قصد خو مې درلودې، د وژلو دا مې درلودې، خو نه و، خو په سکو مې ووایه سړی مازې بیا د ځانه پورې وایه هغه دی مړ شو. نو دلته چې دی ګناه خجلا شوه، دا کفاره خجلا شوه، دا دیت چې ورکول کېږي دیت به هم زور لر ورکوم، مګر و دیت تقسیمیږي پر چا؟ پر عاقله و د عاقله د تربرونه دي نږدې چې په میراث یې شریکان دي، د اکا د زامن دي، د اکا د زامن زامن دي، دغه شیان دا د پر قوم باندې چې په پښه یې ور شریکان یې مږي میراث خواره بول پر دغو تقسیمیږي چې دا به تاسې سره انداز کړي. که تا نو قتل ده وکړي هغه ولې راټینګوي چې ته ما ته دیت راوړه؟ ځان دی چې مست دي ولګلګی چې غورځي د مبژي په زور غورځي، دی چې دا دونه بې احتیاطي کوي خلک ته دغه چپلاخي ورکوي یا دغه سکان غورځي، خو هغوی له کړي دي، دی شاته قوم لري، ته دا تاوان د دوی څه واخله شریعت وایي زه به بیا بل هلک د نرځي وبلم چې دی به بیا داسې بې احتیاطي کوي، بیا یې نه کوي قوم یې راګرځي، خپل قوم یې باره ورته وایي چې وروره بدۍ ته ما درې دا چې مونه ته کوې، قوم بیا راولاړ شي له سره بیا بندي کړي. نو په مضمون کې پوهېږي. نو د دغه سړي چې شبه عمد قتل وکړي په جزا کې درې شیان راله، ګناه د آخرت شی سوه، پر دې دنیا به کفاره ورکوي، معنا یې امرئ ازادول یا 2 میاشتې روژې نیول، بل دیت دی. نو دا خو د حکم سو د شبه عمد چې د عمد سره مشابه دی، دا خبره ام خلاص سو. دریم قتل د خطا دی. خطا والا چې دی د دې تعریف څه دی؟ هغه دا دی چې ته یو سړی په دې خاطر ولې ته چې واده ښکار دی یا ته چې واده کافر دی، د کفارو ملګری دی راغلی دی، درز ټکې پر وکړي هغه چې راپورته کې مسلمان دی، د چې ول دلته وصي د شعار دی، د چې ټک پر وکړي چې ورته مسلمان یې ویشتلی دی، هغه سړی دلته لمبې دی یا یو به اخیستی د جزا څخه د وصي شک پر راغلی دی، یا د چې ول دا کافر دی دلته رالی اوبه وړي، د چې ټک پر وکړي هغه د کلي یو سړی خوارکی راوتلی مړ یې کړي. اوس خو دلته دی خطا وتي په چا کې؟ په قصد کې خطا وتي، د په ذهن کې یو شی نیولی دی ښکار یا کافر، هغه په مسلمان کې وموښتل. دا خطا خو بیا ابل اعظم موږ ویل چې 2 قسمه ده، یو په نیت کې خطا ده، یو په عمل کې خطا ده. د عمل خطا بیا دا ده چې هغه د سمدم ښکار هلته جګ کړی دی، و ښکار ته وجوړی دی، برای په ښکار باندې ټک وکړي، ټک چې وکړي هغه د ښکار تیر شو لاړې په سړي کې وموښتي. دلته چې دی په عمل کې خطا وتی، په نیت کې نه دی خطا وتلی، نیت ښه ښکار ته کړی و، هغه عملي ولاړې په سړي کې وموښتي. په دغه دواړه صورت کې چې دی دا قتل خطا بلې که خطا په قصد کې ده که خطا په عمل کې ده، دا ښه تعریف سو. حکم یې څه دی؟ حکم یې دا دی اول به کفاره چا موږ ویل یا مؤمن مرئي ازادول او یا کاغه وسنه درلودي 2 میاشتې روژې نیول. بل حکم چې دی هغه دیت دی، دیت ورکی مګر کم دیت مخففه، ادم مخ مغالظه در وشو چې ګرد جونګانی وي شي روشانی وي. وس مخففه دیت چې بیا دی هغه بیا 25 نه دی، هغه بیا شل دی. دلته تاسو ګوري شریعت څنګه مراعات پکې کړی دی، وای شل دانه به یو کلنی جونګانی ورکی، دا چې یو کال پردي په دوم کې فشای شته په خوا 25 جونګانی وي شځنه. وس چې دا شځنه دي خوشاله کړل او شل دانی چې بیا دې هغه به جونګیان ورکوي د یو کال چې کال پرې په دوم کې نارینه دي، ابن مخاز ورته وای، بنت مخاز نور ورته وای، تخفیف په د ځای کړی چې شل نارینه لازم پرغم یو کلنی دي، د مخه 25 ګرد شځنه و ادا دلته چې دی هغه څلور دانی شځنه کړ، دا یو شی چې دی دا شل د نارینه کړ، د ار یو څخه د نور څخه 15 را واخصله برای په نر باندې واړل، دغه تخفیف پر سره وسه د جسړی سره د طاقت یې لسره وای دا دیت مخفف دی. ولې دی جونګیان د نارینه ارزان رانی ولې چې چا سړی کی ورکی، جونګیان خو ګران دي، اشریات شل دانی جونګیان پکې کی ورکه او شبه عامت چې الته دیت مغلظ ګرځه به جونګیان وي شي به دلته یو کلنی جونګیان دي د شځنه چې کاله پردي په دوم کې پښاده او شل دانی جونګیان دي نارینه چې کاله پردي په دوم کې پښاده. بل شلی حقه ده، حقه هغه د چې د مثال په تور 3 کاله پردي په څلورم کې پښاده. بل شلی چې دی بیا هغه د بنت لبون دي، هغه بیا د بنت لبون چې 2 کاله پردي په دریم کې د خوم جونګیان دي. بل چې دی جزعه د 5م قسم هغه شل دانی دي، خو هغه د 4 کاله پردي په 5م کې پښاده. نو دلته بیا د اخماسن بولي 5 ګونی سو ادم خد 4 ګونی 25 وس 5 ګونی ار ګون چې دی هغه شل دانی دي.
دغه پر دغه چا باندې لازم دی، پر دغه سړي چې دا د خطا قتل کړی دی، که په نیت کې خطا وتلی دی امې دغه حکم دی، او که په عمل کې خطا وتلی دی امې دغه حکم دی. دیت ورکوي. دا تغلیظ او تخفیف بیا څه په پام کې چې دا په کم دیت کې جوړیږي، کې په اوښان ورکاوه، که په سرو زرو یا په سپینو زرو هغه یو رقم دی، هغه د هغه شبه عمد و، د دې خطا هغه فرق به نه سره لري، یو رقم دی، هغه سره زر دی، هغه سپین زر دی، کې په هغه دیت ورکاوه. اشه ګناه په دې کې ستا که نسته په دې خطا کې، اوغه نه قدر ګناه نسته پکې کې لکه اوغه د سم د عمدي قتل چو یا هغه چې شبه عمد و ګناه لري درغه کمه ده. ولې کمه ده دا ګناه؟ خود کله قصد وجلو کړی دی په خبره پوس دغه د وجلو قصد نه کړی، دغه ښکار وشتي ولاړی په سړی کې ومشتي، دغه کافر وشتي په سړی کې ومشتي، دا رقم ونه. نو دا چې د دس فقط دلته پر د کمه ګناه لازمه ده، ګناه درغه ول کمه ده، ګناه ده چې دا به احتیاط ولې معلومات ولې نه کوي، بس لوک شعار یو دلته خو ګرد عمر وسی راځي ما ټاک ورکاو، دغه قدر ګناه په غاړه د شریعت ته د تثبوت او احتیاط نه لري، په مضمون ته سپويږي. دغه دیت هم پر عاقله لازم دی. عاقله معنی هغه د سره چې تربرونه دي په میراث ورسره شریکان. په نن زمانو کې د تربرو مسله نه ده، دلته چې په کوم دفتر کې دی کار کوي هغه دفتر اړوند هغه محکمه چې دی ورته وای د واپډا محکمه ده، د گیس محکمه ده، د پلاني محکمه ده، دغه شیان چې د دفتر دی دغه اهل دفتر والا یا اهل حرفت والا اوس د خیاطان خپل اتحادیه لري درځان چې ورته وای بس د دیو مشر نانوایان دا داشت د وډی چې بخي د ډوډۍ والا د نانوایان به خپل مشر دی، بس یپلا بر ارتال وکي بر هغه مشر حکم بروکي بالا ډوډۍ په شلی مو کې د جپیس په جېشته. نو چې دلته لکې پر رغوټي کې یو نانوای را ولا سره سړی مړ کې په جېت کې به بیا انداز ورسره وړي چې دا تاسو ګور د لکې غټه کړی وي اتحادیه مو جوړ کړو دا مبته نه د قتل پر ورځ به جېت پر د باندې ویشل کیږي. په مضمون ته سپويږي هغه هم حرفت هغه د په کسب چې ور شریکان پر دغه خلکو د دیت تقسیمیږي. لکه هغه دفتریان چې نه و د مثال تور اتحادیه نه درلوده د غوغه پر تربرو باندې تاوان د دغه د بیا چې دی پر خپل اهل حرفت تاوان دي ډیوران دي اتحادیه لري د مازدا والا کرای چې پورته کړه حکومت خبر لنی دی ما بالا کرای 25 کوسر توه حکومت غواړي لکه حکومت د حکومت سره ټکر کوي هغه ورته بابا دا ګرانه د ولې چې پر خلکو پورته کړنو چیل خو چې معنا په لیټر کې بشل کوي پورته سوي سيري اشه تا پر سړي باندې پنځل ورکې په مازه کې څونه فارق شین دا خطر تجاوز وکي د ټکر ورسره کې یا بس ورسره جکسي خدای زور نو چې زور نظام چالت د حکومت په مقابله کې زور ښکارا کوي دیت به بیا را پیښیږي بار پر دغه ګردو ډیورانو باندې بیا دغه دیت تقسیمیږي کدای چې ما په خبره تاسو کوی دلیاست. څلرم قتل چې دی هغه دی چې جاری مجرل خطا ورته وای نه عمد دی دا نه شبه عمد نه خطا دی بلکې د سدی لکه خطا جاری پر مجرا باندې د خطا دی دا به سره کم دی پنګ سړی دی چاغلوي وجیږي پن لاسونه دی پروت دی بغیر کې دلته یو کښنی پروت دی بارانو د خرار دی چخره واله دور پر جبل خورا واوښتي هغه خوره کې خپل باندې زګار ورکشه هغه چارڅه لغه چې لپته کې کړل تر ځان لاندې کې چې راکښه نسی هغه مړ دی چې مړ دی وس دا چې دی د پدې کې یو کار کړی دی خپل خود خو به کړی دی دا نو موږ وای جاری مجرل خطا دی تی پر اوشته دی نسمنم خطا دی بلکې د لکه خطا او حکم یوم عین هغه حکم د خطا دی چې پدې کې بدی کفاره ورلره ورکی مړی به آزادی یا کې د مړی وسنه درلودي دی مېشتي بدی روزي نسی او دیت ورکی دا مقتول او قربانو ته دیت چې دی هغه مخففه دیت ورکول کیږي یعنی دا جاری مجال خطا عین دی لکه خطا حکم هغه رقم دی او په دا خاطر لږ کې ګناکار هم دی چې دغه سزا ولي بجېږي چې په ځانم نه خبرېږي نو دغه سړی چې دغه رقمي نو هغه چې دغه سزا بجېږي چې نور انسانان به دی خود ګناکار دا ځای ته ولي بجېږي چې دونه پندې چې بار بیا د چا په لغتو په نارو نه خبرېږي هغه خور کوي ادي مړ دی نو ګناه په غاړه ده کفاره به امر کوي معنی هغه د مړی آزادول یا هغه څوک یا هغه دوی مې شروع نیول که هغه وک هغه خودیت به د مړی و قربانو تور لره ورکی دا څلرم قسم قتل. پنځم قتل چې به دی هغه قتل به سبب ورته وای قتل به سبب څه معنی هغه دا دی ته یو خلا نه ده کړه د بل په مزکه کې مزکه پردی ده د ورځې دوړیا څاکش هلته څاک شلې دی بل سړی بار روان دی پایمنه سره درز ورولې دی پر سر باندې دوړیا مرش چې مرش دلته دا سړی راټینګیږي دا سات اکشلې د څه د پاره ته دلته څه حق لري خو د بل مزکه د څاجه پکې کې شلې دی نو دای جانی دی جنایتکار دی او یادا ډول ده دا لو غټه ډبره چې ده په د بل په مزکه کې دلته پلار کې شه
د بل په مځکه کې ډبره د بل رالي پکښې کې وختې پر غزار سو، مثال په طور تنده یې ولګېدی یا موټرسایکل ورسره وژنګېدی، وویل چې سړی وغورځوه مړ سو. دغه دا ډبره چې دلته ایښو دا سړی باید پیدا شي، دا چا دلته ایښو؟ هر چا چې ایښو دی راټینګېږي. د دې جزا چې بیا د حکم یې څه دی، هغه دیت دی پر عاقله و. دغه موټرسایکل چلوونکی چې دلته مړ سوی دی، هغه ډبره والا چې دلته ایښی دی، یا هغه څا چې دلته د بل په مځکه کې کښلی دی، دغه سړی راټینګېږي چې دغه سړی چې پر موټرسایکل مړ سو، ستا د ډبرې د خاطره مړ سو او غلطه دې میښه ده چې خپل ملک دې نه دی، دا ستا مځکه و نه ده، دا څا دې ولې ناکې کښلی دی؟ نو د ده څخه دیت اخیسته کېږي. دیت بیا د ده پر عاقله و یا هغه هم حرفت و اهلي کسب چې دي پر هغو باندې تقسیمېږي. کفاره هم نشته په دې کې چې دی کفاره ورله ورکړي، 2 میاشتې روژې ونیسي یا مریی آزاد کړي. دا کفاره پر دا واضع الحجر چې دا ډبره ایښ ده پر دې نه لازمیږي. کیدای شي زما په خبره تاسې پوهېږي. هغه 4 قسمه قتل چې د مخه تېر سوي، دا قتل به سبب خو 5 دی. په هغو 4 سورو کې د قاتل بله جزا دا ده چې دغه مقتوله څه میراث نشي وړی. په هغه 4 سره قسمه قتل کې که سړی راولاړ خپل پلار یې قتل کړي، دی د ورونو سره نشي کښېنستلی چې میراث ویشه کېږي چې زما برخه کومه ده، هغه ستا برخه هغه وه چې بابا دې مړ کړي. بله دې په عمد وژلی دي، په شبه عمد دې وژلی دي، په خطا دې وژلی دي، په جاري مجرل خطا دې وژلی دي. یو دغه 5 قسم چې دی په دې کې حرمان د میراث نه راځي، بې نصیبتیا د میراث نه راځي. مثلا د بل په مځکه کې غار کړی پلار یې پکښې کې مړ سو، د میراث نه بې نصیبه کېږي. په هغه نورو 4 قسمو کې دی د میراث بې نصیبه دی، میراث بیا ده ته نه ورکول کېږي. کیدای شي په خبره پوهېږي. دا 5 قسمه چې دا موږ اوس بیان کړه او د هر یوه جزا مو دا د دیت په مسلو کې بیان کړه چې دیت یې دغه دی، دغه نه مغلظ یا مخفف. دا په هغه صورت کې که چیرې مقتول د نارینه و د قسمه څخه و، که چیرې مقتول دا رقم چې هغه ښځه ښځه په دغه قسمو قتل وژلې ده، یا شبه عمد دی، یا خطا ده، یا جاري مجرى الخطا ده، په یا دا نور دی مثلا قتل به سبب کې په دغه کې ښځه وژلې ده. په دې ټولو صورتو کې چې د ښځې دیت د نر پر نیمه دی. دا حکم دلته په قرآن کې نه دی بیان شوی، هغه یو حدیث دی، حدیث شریف د بیهقي دی. الته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي ویدیة المرأة على نصف من دیة الرجل. د ښځې دیت چې دی پر نیمایي باندې دی د دیت د چا د نارینه، چې په نارینه کې د مثال په طور 100 اوښان دي، په ښځه کې به څو دي 50 اوښان دي. ولې د ښځې استعداد د ښځې هغه اندامونه دا ټول دغه نه قدر استعداد نه لري لکه د نرغې. دلته ګواکې دا نیمایي شی چې دي تلف شوی دی، لکه په شاهدي کې چې په یادې 2 ښځې چې وې د یوه نر په ځای کې تېرېدې که نه تېرېدې. د دیت مسلې ته چې راسي هم دغه رقم د ښځې په نیمایي باندې حساب ده. لکه د میراث په مسله کې د ورور په نیمایي وه که نه و، یوه نجونې چې وي هغه د یوه ورور میراث یې وړي. په میراث کې هم دا نیمایي سوه، په شاهدي کې هم دا نیمایي سول. دلته په دا دیت کې چې دا مقتوله سي هم د دې دیت باره نیمایي دی. یو د قصاص په مسله کې نو بیا نه د هغې بیا جلا مسلې سولې، د دیت په مسله کې د دې دیت چې دی هغه نیمایي سو. نو دلته 2 مسلې ما تاسو ته اوس بیان کړې. یو د قتل اقسام ګرځه درته ذکر سول، او بل دغه چې د ښځه چې د نر په نیمه د دایت وي. دلته په آیات کریمه کې چې الله پاک دلته د آیات چې ما نن تلاوت کې چې مالته برکان مې وای وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. مؤمن ته دا نس چې دی بل مؤمن قتل کې مگر نه په خطا سره. که چا په خطا قتل کې نو بر تحرید رقبه مؤمنه د جسه کوم خطا مراد چې عمد نه نور ګرځ تر لاندې سول. دا خطا خاص هغه نه د چاته خطا بولي شی به عمد نو خطا نه بولي، یا هغه عمد چې قصاص پکې لازم دی. خو ما هغه دی هغه آیات حواله چې هغه یو سل اتاویم آیات سورۃ بقره کې تیر شوی دی د قتل عمد چې راځي خواته سي. بل دغه قتل به سبب چې لبره په لار کې یې شه د مثال په تور یا څاک شلې دی هغه دلته داخل نه دي، دا نور درې سره تر لاندې سوره کې شی به عمد دی. دا خو مغه دی یا چې نه درلودي کفاره نه درلودل، دا بل خطا کفاره نه درلود یا چې نه درلودي، دا جاری مجرل خطا چې ودی دغه کفاره ودیت نه درلود. دغه درې تر لاندې دي. په دغه آیات کې دغه حکم ذکر شوی دی. کم څوک ځنی ووتی عمد والا ځنی ووتی هغه بل ځای ذکر شوی. بل دغه قتل به سبب دا دلته نه دی ذکر شوی، دغه نه یادی، د خطا والا دغه یادی. که مؤمن چا په خطا سره قتل کی نو الله پاک بار ول چې یت به دغه وکورنۍ تور لرو کی. بل باغه تحریر د چا کی در بی مؤمنه که هغه نه باره باندې بیا چې شولر کی کفاره بولر کی. هغه نور د قتل قسمونه چې و چې موږ لا ته قسم دی هغه خبر ورځ مخکې بیان شوی. دغه مسلې تر دغه ځای پورې نن ما بیان کړې د دې اړوند وي. یو څو مسلې نورې دي، یو څلور 5 مسلې هغه راځي هغه بیا پراتلونکي درس کې بیان کو. اگر چې د قران کریم ترجمه خو پر سوي ده، خو دلته پر دغه ځای باندې چې د قتل مسله مهمه ده نو څه چې مفسرین دي چې پر دغه آیات راغلي بار دا مسلې خو اگر چې د فقه سره اړه لري، د فقه په کتابو کې بیانېږي،
دلته ورسره ذکر کړي دي. امام د حکیم الامت رحمه الله تتبع وکړ، دغه پیروي مو وکړ، دلته ذکر کړي امام درته را نقل کړي چې دلته د خلق سره په خلاص په دقت ولې د فقه کتابونو خو دی نه وای، تراجم او ترجمه تکشینی کوي، نو چې پوسی چې قتل دغه 5 قسمونه په اسلام کې لري او د هر یو جلا جزا ده. نو الله پاک دې وکړي چې موږ زده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.